د کهانه شروعات د خطرناک غرونه کې کوم چې په دې وخت کې د مسافر په وخت جذبانه قبضه چبلې و یو غدا مرسبه و چې ټول مخکې مونږ به ټول پایلټان وژنو بیا به د مسافر د راغوا کوونه پس په کرولو ډالر د حکومت حاصلو هغوی ته پته نه و چې په جس کې زمونږ علاوه هم یو داسې خطرناک چیز موجود دی د کوم په باره کې چې موږ به خوب کې هم څه سوچ نه دی کړی د دې خبرې احساس هغوی ته هلو شي کله چې په دغه ځای کې تیار را شروع شي بیا څو ګنټې پس ناسا په هغه جز د فوجانو په یو غټ ایرپورټ کې راکیني دغه ځای افسر د کوم نوم چې ډورمنډو خپل فوجانو ته حکم ورکړي بیا هلته سره روان دي چې په دې وخت کې ناسا په هغوی ته په دغه جز کې حرکت په نظر باندې راشي له غونډې وخت پس یو پیراشوټ راغورځېږي چې په دغه ځای کې فوجان ګوري چې یو ماشوم هلک د ځمکې په اړخ باندې را روان دی ډورمنډ د مخه سره د فوجان په ګاډو کې ولګي او دا حکم ورله ورکړي هغه ماشوم محفوظ مقام ته بوځي په دغه ځای کې هغوی ته د پایلټانو په ځای کې یو بل کس هم په نظر باندې راشي ډورمنډ د هډو په ذریعې سره خپل کسان د دې خبرې نه خبردار کړي وي که چېرې ستاسو په دې کس باندې له خود هم شک پیدا شو د مغز سره ډست نه پورته کوي هغه کس دوی ته دا مینه ته کوي زه دهشتګرد نه یم بلکې تاسو ماله مقرره کړئ چې تاسو په پوره خبره باندې پوه کما بل خو دغه ایرپورټ والا دغه ماشوم والا لپاره یو ترجمه والا ښځه رابلي هغه ترجمه والا ښځې ته دغه ماشوم خپل نوم ټوم وایي او چې کله ډاکټران هغه ماشوم مطالعه وکړي نو هغوی ته راپته ولګېږي چې دی په دې وخت کې سخت په ټینشن کې دی د وجې دې خبرې هم نشي کولی دا چې ستر خطونه مخکې ټوم د خپلې مور صوفي سره دوی ټول په کمره کې موجود او سفر دپاره تیاریانې یې کولې هغه مور په دې وخت کې د خپل زوی سره د امریکې په اړخ باندې روانه وه دې دپاره چې هغلته کې زه د خپلې خوفي بیمارۍ علاج وکړلی شم دغه بیمارۍ په باره کې د خپل ډاکټر سره هم خبرې وکړي او بیا چې کله هغه خپل سامان چک کړي نو شپې په وخت کې دغه دواړه د ریپورټ په اړخ باندې روان شي په ریپورټ کې چې کله دوی خپله تالاشي ورکړي او دې نه پس دوی په انتظارګاه کې کښېني چې ستر خطونه مخکې صوفي او سلخانې ته لاړې شي چې دپاره چې هغلته کې ځان له ستنې ووښمه هغه چې کله ځان له ستنې ویښو دې نه پس هغه بیا داسې دوی وخوري کومه چې تر دې حده پورې تیزه وه چې سر پې هم په هغې ټک باندې شروع کړي بل خوا په انتظارګاه کې فرید نوم یو کس په موبایل باندې خبرې کوي چې په دې وخت کې ټوم دا خواله ورشي او دغه دواړه ترمنځ نه دوستي را شروع شي له دې وخت پس صوفي چې کله واپس راشي بیا دغه دواړه جس تر خطونه پس په خپلو سیټونو باندې کښېني بیا چې په عملیه کې شامله یوه ایر هوسټس د پټرانو ځای ته ورشي او هغلته کې د مشر پایلټ د چو په باره کې تپوس کوي چې کله ورته هغه انکار وکړي نو دا بیا واپس خپل ځای ته راشي په دې وخت کې دغه جس ته یو بدتمیزه مسافر هم راختلو چې دغه سمبالولو ذمواري د ایډبول نومې د عملې یو کس له ورکړي هلته نه پس دغه جس د جرمني نه د امریکې په اړخ باندې روان شي یو څو ګنټې پس صوفي چې کله دوسرخانې نه واپس روځي او په خپل سیټ باندې کښېني هغه بیا په خپلې کاپۍ کې لیکل شروع کړي هغه چې کله کاپۍ ته په غور سره پام وکړي نو هغې ته پکې د خپل خاوند تصویر میلو شي دغه تصویر په لیدو سره دا د خپلې ماضي په یادونو کې ډوبه شي هغې ته دا رایاد شي چې زه به هم د نورو خلکو غونته کې د خپل خاوند سره به مې یو خوشحاله ژوند تېره خو ډېر زر زما زندګي خو تباه برباده شوله هر ورځ د خپل خاوند او د خپل وړوکي زوی سره په یوې بېهوشه علاقې باندې تېرېدل په ځای کې هغوی د ګاډی خراب شو چې خاوند یې د مدد د راغوښتو دپاره ایک یوازې روان شو صوفي په هغه ځای کې د خپل ماشوم زوی سره بلها انتظار وکړو خو خاوند یې واپس رانغی بل خوا په جز کې واپس حالت په خرابېدو شي هماغه مسافر بار بار د خوابونه بار کېږي چې دا ځل د جز د سکیورټي والا په خپله باندې روزي او هغه کس سیټ ته کړي په دې وخت کې ناڅاپه ایټبول چاکو روباسي او هم په هغې سکیورټي والا باندې حمله وکړي او بل خوا هغه مسافر هم هغه سره دا کس په مړ کولو کې مرسته شروع کړي ایټبول د بل سکیورټي والا نه د درېیم سکیورټي والا په باره کې تپوس وکړي او چې کله ورته هغه په باره کې پته ولګېږي نو بیا خپل کس د کوم نوم چې کرټیز و دغه د وژلو دپاره ولیکي کرټیز چې کله درېیم کس ووژني نو د هغه نه تمانچه هم راوړي دې نه پس هغوی په ډېره بېرحمۍ سره دغه دویم کس هم ساه وباسي اوس د صوفي دا یقین پیدا شي چې په دې جز کې چېرته ډېر څه غلط د کېدو واله دي له همدې وخت پس ایټبول د ویو نه لت په د مسافرو مخې ته راشي او بیا هغه ټول ته د تمانچې د ښودو نه پس په خپلو سیټونو باندې نیغ د کېناستو حکم ورکړي په دې وخت کې دغه نور ملګري هم بار ته روځي او هغوی دغه ټولو مسافرو له په سختۍ سره دا حکم ورکړي وي تاسو له جز په شاتنۍ حصې کې کښېنئ په دې کې ټول ډاکوانو مشر برګ د پاټران ځای ته ورشي چې هلته کې ورته ور دویم پایلټ کوله وکړي برګ هغه ته دا خبره وکړي موږ خو درله مشر پایلټ ووژه او د وژو نه پس دغه لاش موږ هغه ځای ته ورویشتو چېرته کې چې تاسو سامان ږدئ برګ بیا د ټولو مسافرو تر مخه دا اعلان وکړي نو دا جز په مکمل توګه باندې زموږ په قبضه کې دی تاسو ټول له دا حکم درکړل کېږي چې تاسو خپل لاسونه داسې کېږدئ چې موږ ته په نظر باندې راځي په دې وخت کې د ګریوال یو کس د کوم نوم چې یوري بلیک و د جز په سیسټم کې ګوتې وهل شروع کړه چې کله خپل کار مکمل کړي دا خبره برګ ته وکړي نو هغه بیا جز له مخه بدله کړي ټوم په دې وخت کې د خپل مور دپاره پریشان و خو دغه مور صوفي به هغه له بار بار دا مشوره ورکوله وي هر څه به ټیک شي په دې وخت کې کرټیز فرید راپاڅي او د جز په شاتنۍ حصې کې یې واچوي بل خوا پټ په پټه ټوم خپل سیټ پرېږدي چې صرف د صوفي ورپسې شاته لاړی شي چې دې چېرته کې روان دی پیسر د ایټبول د ده په مور باندې شک پیدا شي چې هغه د زوی د وړاندې نه د صوفي نه ډس پورته کړي د دې منظر په لیدو سره د ټوم
مازه کار پرېږدي چې اخر دا سو شو. هغه په بول باندې را باندې کی چې کار دغه دوه ترمنځ نه راشي هغه واپس په خپل سټ باندې کېنه. چې کله برګ ته د خبر په باره کې پته لګيږي چې اډبول حسنا به سه مسافر او وجلا په دې سره سخت په غوسه کې راشي او دې سره د خبر نه خبردار کی چې چرته دوباره داس حرکت وکړو په دې سره ستنه د سپورت کوم. خو دې باوجود هغه مسافر په دې خبر باندې یری وای کچره چا هم هیڅ قسمه سچاګه کې کوشش وکړو هم دا انجام بیبي کوم چې دې خزیو شو. بیا دا کہانی شاته لاړ شي چې کله صوفي خاون واپس رانه شي نو د خپل ماشوم دې سره خپل خاوند ته کتو د پار زنګل پاړخ باندې لاړ شي. بل کوم ته کې مخکې تلو سره هغه ته خوش کور په نظر باندې راشي چې هغه پکې په دې سوچ باندې ور شي چې کې دې شي زما خاوند پکې هم موجود وي. نه پر داخله دې سره هغه ته پکې د وینې خاپونه په نظر باندې راشي چې په خاپونه بس په تلو کې راته خانه ته لاړ شي. نه صاحب ترې نه په دې باندې سړي خواري حمله وکي چې دا ترې د بچ کېدو د پاره منډه شروع کی. صوفي دا غند بچ کېدو د پاره پسان پسې تا خانه ور بند کی په ځای کې هغه د خپل خاوند لاش ملو شي. په دې وخت کې هغه سړي خور د کلکې په ځای سره په تا خانه کې درا داخلي دوه کوشش کوي چې په دې صدق دوه ترمنځ جګړه شروع شي. او سړي خور پکې په صوفي باندې چک ولګي خو په خدمت سره په دې وخت کې راناش او چې کله د دوه رانه په سړي خور باندې وپوزنو په دې سره دغه سرمن په سوزیدو شي. نه صاحب په دې وخت کې صوفي سترګې کولو شي چې تر پته لګيږي چې غلا اوس هم ژوند دی. ما صوفي ته نه صاحب پر سامان د زینا د سپو د غپا आवाज راشي چې په دې سره غپټ پپټا په خو فلار باندې خته کوزي. بل خو برک فرید سری دوه کسان نور راګیر کړي په زور باندې دا غوینه یو پیغام ریکارډ کړي د لپاره چې د حکومت تولیږي او د دې په ځای سره موږ بلها پیسې حاصل کړو. بل خو د نور ملګری یوري او کریس د بم د جوړولو په سامان پسې ګرځي. صوفي ته چې کله په نظر باندې راشنو په دې سره هغه ته ځان پټ کی چې یوري د بم په پټ کولو کې مصروف وي. او صوفي په دې وخت د سپي خواله ورچو بیا داغه نه ټول په ټول وینوس کی د سپو د आवाजونو پورې دو سره د یوري په ځای باندې شک پیدا شي. او څنګه په ځای کې دغه صوفي ته پام شي نو صوفي په باندې هم حمله کوي او هغه هم په موقع باندې وجني. بیا د یوري نه هم ټول په ټول وینوس کی چې په دې سره د صوفي په وجود کې تبدیلی په ډیره تیزه سره شروع شي. دغه غاښونه پوک دي دوش د کم نشي دا سول کی چې د په مزه باندې په سړي خوري کې د بدلیدو واله ده. په دې وخت کې هغه د برق आवाज ووري کم چې دا خبره کوي تاسو ټول په ټوزاونه تیار کې پلس پینټه کې دنه مونږ باندې اجازه دانګو. صوفي بیا د یوري خواله لاړ شي او کوم ویني چې پکې پاتې و هغه ته نه هم مسکی د پارچې په خپل ځان مضبوط کما. بیا په مزه باندې د مسافر د ځای لخت لاړ شي. او بل خو هدا کوان مسافر ته دا دروغ وای وي چې څوک هم د خپل سټه پاسه دل نو په دې سټونو کې دا سیستم کړی دی ذخیره ګیس پر شروع شو. په دې سره ټول په ټول مسافران اوجدي شي. چې کله بیا د سامان دی خدو ولا ځای ته لاړ شي نو غلطه کې ورته د یوري لاش په نظر باندې راشي. او دې سره هغه د قصد اوس په هم پر خاطر د کم نه چاوي د رسول لګيږي چې یوري هم دې سپي خوړې دي. په دې کې صوفي ته چې کله خپل ځو ټوم ملوشي دا غرزان سری کې واپس د سامان ځای ته راشي. هلته کې پر اسې دوه سره هغه ته دې خبر په باره کې پته لګيږي چې دوه پلټان هم جس په ځای باندې پر خاطر. صوفي چې کله واپس راشي ته پوسټ نه وکي بیچاره د جس د لوزولو چل ورځي او کنه چې په دې سره یو مسافر راوړاندې شي. او زه کوشش کول شم ځکه چې ما سره سره ټریننګ کړی دی. هغه صوفي له ځان سره د پلټان ځای ته راوړي دنه پر داخلي تو سر صوفي د مخسري په ځان پسې ور بن کې د پاره چې ډاکوان واپس دنه رانه شي. بل خو ډاکوان د پرشوټ پاچولو کې مصروف وو د پاره چې موږ د په ذریعہ سره سمندر ته ټوپ کو او بیا غلطه کې زموږ کسان راشي او موږ د دې ځای نه زر تر زر بوزي. په دې کې د پلټانو په ځای کې د صوفي حالت په تیزه سره په خرابېدو شي. دغه وجود د مخ کې نه په ډیره تیزه سره په سړي خوري کې په بدلیدو شي. او ټوم چې کله خپل مور حالت ته پام کوي نو هغه ته نه هم ویریږي. ډېر زر هغه تر پته لګي چې جس خو په دې وخت کې په اتوماتیک موډ کې روان دي. د کیمرو په ذریعہ سره صوفي تر پته لګي چې ډاکوان لا اوس هم نه ټوپ کړي د وجهغه هي کسته دا خبرو کی چې تر څو پورې ظالمانو ټوپ نه وخري نو ترغه پوري تلاره م بدلوا پرې چې دوی ټوپ کې مونږ ته نخلاص شو. بل غوا اډبول ته ناسا پاندازو شي چې صوفي لا اوس هم ژوند دی دا چې د وجهغه د برق سری واپس جسته روخیج. مسافر نه پته پوس کول سره مسافر وته دا خبرو کی وی د پلټانو په ځای کې ور داخل شي. دا دوه اوس دا زینه بارود ریږي او وی ته ور د ببل شروع. صوفي پټ دا خبرو کی اوس هر څه پرګدا او دا جز واپس د امریکای پاړخ پاندې راته وکا. چې کله دوی دا خبره هغه ډاکوان ووري په دې سره د مسافر د وجرو دمکت بیل ورکی. چې کله دوی خبرو منه نو برق واقع د مسافر د سپورت ته پس هغوی د وړاندې دا اعلان کوي چې دا ځل لیبر کولونه کو نو دا ځل بس ټوله خلک وجنما مون خو سم مرګ ته ځان نیولې دي. ریپورت په یو ول جنې بار ترو باسي چې د پاره چې صوفي دا اوریدل شي او په دې سره هغه زم دا خبره ومني. صوفي نه هم واقع دا برداشت نشي او هغه د پټه اندازې والے ورکولو. په دې وخت کې د برګ او دغه په منځ کې جګړه را شروع شي. دا په خپل غاخونه داسې بر داخل کی د سره وجه چې نور مسافر ته نه هم یریږي. د پټه نه په ځای کې موجود کس پزان پسې ور کلک بن کی او صوفي چې کړه خب برابر د برګ وینه پاک او باسي نو بیا په نو ډاکوانه پسې بګرځي دوشي. خو دې سری برګ هم په وسلې خور کې به بدلی دوشي. صوفي ته چې کله دې خبر اندازو شي نو ور پسې واپس راشي دی په مکمله توګه باندې ختم کی. بیا ټول هم د دې خبر نه خبردار کی که هر څو شي ته بچاته هم د دې ځای ورنه کولاوي د ستاره پر ټول محفوظ ځای دی. صوفي چې کله داسې وسرخای ته لاړ شي او خپل مخ ته پینه کې پام وکړي نو دا پته ورته لګي چې مره مخ څومره بد ښکاري. په دې کې اډ بولتا صوفي بیگ ملو شو کله چې پکې هم موجوده ډایره ته پام وکړي خپل ملګرو ته دغه په باره کې دا
راز وایي بیا صوفي په اصل کې یوه سړي خواره ده. صوفي په دې وخت کې خپلې دوایانې واپس استعمالول شروع کړي چې په دې وخت کې هغې ته خپل زوړ وخت بیا رایاد شي. دغه چک د لګېدو نه پس زه چې کله په سړي خوارۍ کې د بدلېدو والومه نو ما څنګه د خپل ځانه هغه غاښونه ایستلي وو دپاره چې چاته نقصان ونه رسوم. هی ته هغه سړي خور هم رایاد شي کوم چې په دې باندې چک لګولو بیا ورته دغه پلار دا خبره کړې وه چې ما د خپل زوی د راکنټرول کولو ډېر کوشش وکړو خو هغه راکنټرول کېده نه. په جس کې موجود ایډ بال دغه شي په جوړولو کې لګیا او دغه نور ملګري په دې سوچ کې تېر وو چې اخر موږ د پلټان د ځای والا داور څنګه کوله وکړو. په دې کې ټوم چې کله د پټان د ځای نه روز نه په خپل مور پسې په ګرځېدو شي. صوفي چې کله واپس بار ته روځي نو ګوري چې ایډ بال خو د مخکې نه زما په انتظار دی. هغه دا ځل لیټ ور پرېږدي چې د رڼا د اثر د وجې د صوفي سرمن په سوځېدو شي او هغه ډېر درد د لاسه بې هوشه شي. ایډ بال بیا په ډېرې چالاکۍ سره په سرنج کې د هغې نه وینه واخلي او چې کله د هغې د وژلو والي نو په دې وخت کې ټوم تومانچه په لاس هغلته کې راشي. په دغه سخت وخت کې ناڅاپه د هغه نه ډز وشي چې په دې سره دغه جز کړکۍ ولګي. په دې سره په جز کې چې کله هوا را داخله شي نو په دې سره جز په ډېر بدې طریقې سره خوځېدل شروع کړي. د پلټانو په ځای کې موجود باسټیان دغه ټوپه ټوله کسان خبردار کړي چې په دې جز کې اکسیجن صرف او صرف 10 منټو لپاره باقي دی. صوفي چې کله دا ځل پوش کې راشي نو خپل جوټوم ته هم د اکسیجن والا ماسک ولګوي او بیا پیټ بول باندې ډزې هم وکړي. په دې کې هغه ډاکوان د پلټانو په ځای کې په ورداخلېدو کې یو ځل بیا کامیاب شي چې صوفي دا ځل مجبورا خپل زوی فرید ته حواله کړي. بیا په خپله باندې پیټ بول په شاته ور روانه شي او چې کله دا ځل واپس سامان دی خودو ځای ته راکوشي دا ځل ورته ایډ بول په بکتربن ګاډي کې ناس په نظر راشي. هغه دا ځل په هغه باندې هپل هاډې زوکي خو دا ځل ډډه هیڅ قسمه څه فایده ونه شي. په دې وخت کې ایډ بول د خپل ځان د بچ کولو دپاره یو ډېر خوفناک قدم اوچت کړي. هغه د صوفي وینه په خپل وجود کې ورداخله کړي چې په دې سره دغه وجود هم بالکل په سړي خور کې په بدلېدو شي. صوفي په دې سره پوه شي چې اوس د ده د ودرولو واحد لار اور دی. هغه شراب راواخلي او دې سړي ماچس ورته هم میلو شي. هغه دا سرو په ذریعې سره کوم چې دی د ډزو په ذریعې سره کړو په ګاډي کې شراب ور داخل کو بیا هغې ته اور ولګوي چې په دې سره ایډ بول دننه په ګاډي کې په اور کې راګیر شي. لوندې وخت پس جس چې کله واپس خپل ځای ته راشي نو په دې سره هغه ډاکوان ته دا رایاد شي چې ښکته نه هلوګي راخیچي. په ځای کې هغوی ته ایډ بول ژوندی میلو شي خو اوس په دې وخت کې په مکمل توګه باندې په درنده کې بدل شوی و. په خپل کس په کیټیز باندې حمله وکړي او دغه د وینې په څکلو باندې شروع واچي. په دې کې صوفي او ټوم چې کله واپس د مسافرو ځای ته راشي نو په هغه ځای کې اورېدلي مسافر ناڅاپه په دې باندې ډز وکړي. صوفي ډېر غوسې د لاسه په هغه باندې د حملې کولو کوشش وکړي خو ټوم یې داسې کوو نه ودرېد. ناڅاپه په دې وخت کې د سامان د ایښودلو د ځای نه دوی ته د سړغړو اوازونه راشي چې په دې سره صوفي د مغز سره په دې خبر باندې پوه شي بیا که چېرې دا کسان بار ته ووتل په دې سره په دا ټوله دنیا ته به برباده شي. د فرید سره رايوځي شي او د ایډ بول د بندولو کوششونه شروع کړي خو ایډ بول پکې په دې وخت کې په فرید باندې چک ولګوي. په هغه کې دغه ورځ د خورېدو نه مخکې صوفي یوه ډېره خطرناکه طریقې اختیار کړه او د هغه نه لاس کړ او دې سړي د هغه زندګي هم بچ. هغه دواړه بیا په شریکه باندې ایډ بول سړي هغه ټوپه ټوله سړي خواره ختم کړي او په دې سره هغوی د یوې بلې ایر هوسټس زندګي بچ کړي. باسټین یو ځل بیا صوفي د ځان سړي کړي او د پلټان ځای ته راولي چې هغلته کې باسټین ورته دا خبرې کوي اوس موږ سره تېر د حد نه سیوا کم پاتې دي موږ له به زر تر زر چېرته رپورټ منتل پکار یو په ایمرجنسي کې به هغلته کې موږ له جسټ لینډ کول پکار. فرید او ټوم صوفي له دا مشوره ورکړي ته زر تر زر چېرته تېرې ته لاړه شه ولې چې اثار کېدو والی دی او که چې د نور رڼا در باندې پرېوته نو په دې سره په دې سرمن وسوځي. باسټین بیا زر تر زره د فوجانو ایرپورټ سره په رابطې کې کامیاب شي په ټولې خبرې باندې پوه کړي وي موږ جس په ډېره مشکله باندې د غواګاراو نه بچ کړو. د بدقسمتۍ نه په دې وخت کې یو زخمي مسافر د سامان والا دروازه کولو کې چې په دې سره ایډ بول راآزاد شي. ایډ بول اوس ټوپه ټوله مسافرو باندې د حملې کولو کوشش شروع کړي چې په دې سره په ټول جس کې غوبل جوړ شي او خلک د ځان د بچ کولو دپاره د پلټانو په ځای باندې راکېږي. صوفي او فرید اوس دا فیصله وکړي که چېرې ضرورت راغی نو موږ به د جس د کوزېدو نه مخکې ټوپه ټول جس ته به برباد کوو دې دپاره چې دا سړي خواره ښکته دنیا ته کوز نه شي. اوس د بم په سامان پسې په ګرځېدو شي خو دغه ځای ټایمر ورته په یو ځای کې هم میلونه شي. په دې سره صوفي دا فیصله وکړي چې زه به د انسانیت د بچ کولو دپاره خپل ځان قربانوم خو ټوم چېرې هم داسې نه غوښتل چې ما دا مور د خپل ځان مړ کړي. د خپل مور د مرستې لپاره لیک د ځان سره راواخلي او په خپله باندې د جس د سامان د ایښودو په ځای کې لاړ شي او په ډېره مشکله باندې یو موبایل را پیدا کړي کوم چې په اصل کې دغه جس ټایمر و. هلته کله واپس را روان نو هغه سړي خواره پرې حمله وکړي او چې کله صوفي ته دې خبرې په باره کې پته ولګي نو هغه د مخې سره د خپل زوی بچ کولو دپاره ورشي. هغه چې کله په هغه پسې ور روانه وي نو دې سړي د فرید دا واده هم واخلي که چېرې زه ژوندی پاتې نه شوم نو ته به د همیشه دپاره زما د زوی خیال ساتې. بیا خپل صوفي د طاقت د حاصلولو د خپل ځان تیارولو دپاره د باسټیان وینه هم وڅکي او د آخري جګړې دپاره خپل ځان تیار کړي. اوس په جس کې سامان په ځای کې د ایډ بول او د صوفي په منځ کې ښه زبردست جنګ را شروع شي چې دغه جګړې په وخت کې ټوم یوه ډېره ښکلې منصوبه جوړه کړي. په دې وخت کې د جس د ایمرجنسي والا ورکولو او په دې سره ایډ بول په جس پورې نښلي خو ایډ بول یو ځل بیا په جس کې را داخل شي او بیا به ټوم باندې د حملې دپاره ور روان شي. په دې کې فرید د جس اټومیټک والا موډ بند کړي او جس یو طرف ته تو کړي چې په دې سره د نور رڼا سیده په سیده په ایډ بول باندې وپروزي او په دې سره دغه وجود په سوځېدو کې په مکمله توګه باندې ختم شي. ټوم بیا د خپلې زخمي مور د بچ کولو دپاره خپله وینه پیوس کړي او صوفي ته را پته وه چې اوس په مکمله توګه باندې زه په سړیخورۍ کې د بدلېدو والی یم او زه بیا چېرې هم په خپل ځان باندې نه پوهېږم. په دې کې باسټیان ښه په کامیابۍ سره جز د فوجانو په ایرپورټ کې راکوز چې په دې سره فوجیان دغه ټول علاقې نه راتوو شي
ټول مخکې ټوم دغه جذبات ته روزي ولې چې صوفي اوس خپل ځوی په دې خبره باندې پوهه کړو چې دنیا د حفاظت لپاره زه خپل ځان قرباني کوم. د فوجانو مشر خپل کسانو ته حکم ورکړي بدن نه ورشه چې بجس کې سره باندې د دې نه خبره چې څوک هم په دې وخت کې بجس کې ورننه وته په دوی کې به یو کس هم نه پاتې کیږي او همداسې شي. ټوم چې د خبر په اړه کې پته لګیږي نو هغه دوی کوم چې په دې وخت کې د دې نشه کولو لپاره هغه ډاکټر ورته لګوله دی په خپل باندې پاګه کې وردن نه او بیا خپل بالو ځان سره وروړي او په ایرپورټ کې ورشي خو ترغه پورې نه وخت شي به د مورس په مکمل توګه باندې په سړي خوري کې بدل شي به دی ورلا आवाज ورکي هغه ورلا هیڅ قسمه جواب ورنه چې بدی سردي مجبورن د خپل بالونه هغه ټیمر والے موبایل رو باسو یو داسې دماکو کې چې بدی سره د غټ مصیبت را دنیا بچ کی د کم په بار کې چې بار دنیا ته لا پته هم نه و. تاسو ته دا نه کہانی څنګه ولګیدا ما ته خپل قیمتي رائے په کمنټ کې ضرور راکې ملاوی ګوبا په نوې ویډیو سره مال راکې اجازت بای بای.